د رضاعت وا د یو خزه کړي وا او یو پردی زناره راغله او دته اویل چې تا خدا خزه اوکا خو لیکن ما دل شودي ور کړي تا لمی در کړي دي او د لمی در کړي دي د مبارک تاسو کو چې دا زنانه سوکتا وی یاره چې دا خو مونږ نه پیژنو تخپل خرګانای نه تاسو کاغی وته مو چې دا زنانه خو مونږ نه پیژنو خو لیکن مسله ورته پیښ شوا پیژنو کنه پیژنو خو مسله راغ دا مبارک د مکه مکرمه نه روان شو مدینی منوره ته لاړ رسول الله مبارک تشریف فرماو سلام کلام یو کوې مبارکه دغه شان مسله را طرف پیښ شوی دا مسله ورته بیان کا رسول الله مبارک وته او فرمایل چې ته د دینه جدا شې دې سره نکاح مکوا دې سره ستا نکاح نکېږي ذکر زاغیر او خور دي دیو مور شودي چې سوکوس کی پردې کسي اوس کی دغه پردې سړې د دې مور یوی لور سره هم نکاح نشي کوله دا په د باندې حرامه دغه شاندار مسله دلته کې راغلی و د یو چا ای بچ چاله لاړل نو مولا بوته چې دا نکی لری لری وګرځیدل دالک کوژدنم کړي وا پس د هغه دا مسله را پیښ شو چې دا خدغه شان کار شوی نو دلته یو دا مفتی دا مفتی نه دا مفتی دا تمام مولانو وتوی چې دا نکاح نه کیږي اگر چې ورغلی دی هغه ته چې دا کیږي الیک رسول الله مبارک وت فرمایي چې نه کیږي رضاغي خور دی دا تیروري دوته په جواب کې چې کیږي نکاح کا کوژدا وسراو کا خزاو نو محدثین او صحابه کرامو ډېر لوی سفر د یوې مسلې پسې او د یو حدیث پسې کړی دي مونږ او تاسو ته خو نقد مسله ملاویږي حق مسله وی سچ مسله وی او بیم په مونږ باندې هغه اثر نه کوي د هغه وجه صدا د هغه وجه دا چې زمونږ ایمان بالله والیوم الاخر ها کمزور ہے کچرته زمونږ ایمان مضبوط وي په الله باندې او ورځ اخره باندې نو به انسان ته یو مسله ډېر قیمتي ښکاری زکه چې دا زموږ د نجات سبب ده کنه او کنه د یو انسان په الله او په ورځ آخرت باندې ایمان کمزوري نو داغه بیا مسلو ته څه ضرورت دی اپا مسلو باندې څه کوي به پیسې والی نه ګټي زکه چې پاغه کې نقده فائدہ ده او ظاهری فائدہ ده سو وخت پورې چې پس د مرګ به هغه فائدہ بیا ختم شي اب به پلاس باندې ناراضي نورونو مونږ او تاسو چې الله به دا کړیو مونږ د ابسیاتو د پاره نیو پیدا کړی چې تاسو خپل ژوندۍ هغه په ابسیاتو کې صرف کوي بلکې رب العالمین د یو مقصد د پاره پیدا کړیو چې هغه مقصد رب العالمین بیان کړی دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مونږ او تاسو چې پیدایو مونږ د رب العالمین د بندګۍ د پاره او دغه د عبادت د پاره پیدایو نیک اعمال وکاو او په دې باندې رب العالمین ته ځان ورنږدې کو پدې نیکو اعمالو کې داسې اعمال دي چې انسان کوي نو هغه د نیکو طرف ته راکاږي د نیکو طرف ته راکاږي داسې عملونه دي پکې رب العالمین پکې داسې کمال اچولې را مقناطیسی صفت پکې اچولې را چې کله انسان دغه عمل کوي نو دا د نیکو طرف ته راکاږي یو عمل به تا ته په ډېر وړو کې ښکاري لیکن پاغه کې بدنونه ډېر غټه فائدہ پرته وي ډېر فائدې وي پکې او ډېر غټ عمل وي اگر که ظاهرا وړو کې ښکاري لکه انسان یو گاډي والی قیمتي گاډي دی لیکن د 2 روپو پرځه پکې نشته نو دا گاډي تا مقام مقصود ته نشي رسوله دا د زین نه روانيږي دغه 2 روپو شي د لاس تمام گاډي ولاړ د زین نه خوځ لکه یو گاډي د واغستو 40-50 لاکھ روپۍ باندې قیمتي گاډي دی لیکن ټیرونو کې د 2 روپو هوا نشته نو چې ټیرونو کې هوا نشته نو دا تا زیت نشي رسوله دا په ځای باندې ولاړ وي نو دغه شانتي او عمل بتا ته وړو کې اخکاری ستا عقیده بو جوړوي موحد به اهل سنت به لیکن دغه عمل د پر خودر د وجنب توړاند نشتله وړاندې به سفر نشي کوله نو پدې اعمالو کې اونا آشنا عمل په مستحباتو کې اونا آشنا مستحب عمل چې دې باندې مونږه پتیر جمعې باندې هم بیان کړو ځکه چې دې ته مونږه ډېر ضرورت لرو او هغه د شپې تهجد دی رب العالمین ته سجدي لګول دي د شپې په آخري وخت کې دا یو داسې نا آشنا عمل ده
چې دې کې ډېرې فائدې د دنه پرتی دي. په شورو کې انسان ته ګرانه وي ځکه چې د شپې را پاسېدل سخته وي، خو لیکن کله چې انسان شروع کی نو به پکې ډېر خوند او مزې پرتی دي چې به نه را پاسې والله لاندې نه بد دا کټ داسې پستون وای چې پورته شاو تهجد د نه قضا کیږي، پورته شاو تهجد د نه قضا کیږي، خو دومره دا چې دې سره ځان عادت کول غواړي. نو رسول الله مبارک په حدیثو کې د دې ډېرې فائدې بیان کړي. یو فائدہ پکې دا ده چې رب العالمین فرمایي فتهجد، تهجد وکا. نو کله چې د تهجد وکل نو د رب العالمین د کلام لحاظ د اوساتلو. او دویمه فائدہ دا ده چې دا د رسول الله مبارک طریقه ده. په حضر کې په سفر کې رسول الله مبارک دا منځ نه دی پرېښودلی او کړی ده. نو چې تا د رسول الله مبارک په طریقې باندې عمل کو تابعداري دی وکا نو کامیاب بشي. ځکه کامیابی پدې کې ده چې د الله حکم سره ومني او د رسول الله مبارک په طریقو باندې خپل ژوندۍ تیر کی، نو دا فائدہ پکې پرته ده چې تب کامیاب شي. بل فائدہ پکې دا ده چې وسړی دا غواړي چې رب العالمین د مال عزت راکړي، زه د عزتمن انسان جوړ شم، نو دا انسان د شپې د رب العالمین ته سجدې لګي، د تهجد منځ دی کوي. ځکه رسول الله مبارک فرمای اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، زما د امت عزتمن خلق هغه دي چې دا د قرآن مجید حافظان دي او د شپې منځ کوونکي دي. عزتمن خلق شریعت مطهره هغه چاته نه دی ویلي چې د سره بنگلی ډیری دي، ډیر ښه نسب لري او د کلی ملک او خان دغه ته عزتمن نه دی ویلی. که په معاشره کې یو انسان ډیر کمزوري وي په حسب او په نسب باندې، لیکن دا انسان د شپې تهجد کوي، رسول الله مبارک فرمای دغه انسان د الله په نسبت باندې عزتمن انسان دی. او د قرآن حافظ چې د قرآن حافظ وي او بیا د هغې لوستونکی وي او په هغې باندې عمل کوونکی وي، نو دا خو د ده لپاره بیا نور علی نور ده چې په مانځه باندې ولاړ وي او قرآن مجید لولي، بیا خو نور علی نور ورته ویلی شي. خو لیکن هغه حافظ چې دا په قرآن باندې عمل کوي، کاری دا قرآن مجید یاد دا، خو لیکن قرآن باندې عمل نشتا، هسه دا قرآن مجید الفاظ ورته یاد دي. رسول الله مبارک د داسې کارینو په باره کې فرمایي چې زما په امت کې اکثر منافقان چې دي دا کارین د قرآن دي، ولی د دو په عمل نشتا. چې په دې کتاب کلام الله کې الله رب العزت موږ ته څه د حکم کړی او د څه نه منع کړیو. بل حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي چې اکثر کارین قرآن لولي مگر قرآن په هغوی باندې لعنت وایي. رب کار یقرأ القرآن والقرآن یلعن، قرآن په هغوی باندې لعنت وایي. دا ولی ځکه چې دغه کاری په دې قرآن باندې عمل نشته، عمل پې نه کوي. هلکان ساتي، د پردو جنکو سره خبرې کوي، په موبایل کې داسې تصویران ساتي چې هغې ته قتل حرام وي. دغه انسان د رسول الله مبارک منافق ویلی دا اگر که دا د قرآن مجید کاری ده. نو عزتمن خلق هغه کارین دي چې دا په قرآن مجید باندې عمل کوي. په دې کې یو حدیث موقوف ما اوریدلی ده د یو عالم نه، خو کتلی مې نه ده، ما ته په خپله کتاب کې ملاو شوی نه ده. هغه په مسلو کې وی چې حافظ د قرآن د یو صحابي کول پیش کوي چې حافظ د قرآن هغه چاته نشي ویلی چې دته د قرآن مجید الفاظ یادي، یعنی قرآن مجید الحمد والناس باندې ادری یاد دی، وی دته حافظ د قرآن نشي ویلی. حافظ د قرآن وی هغه چاته ویلی شي چې دته د قرآن مجید حدود یاد، دا د قرآن مجید حافظ ده. بهر حال رسول الله مبارک فرمای چې دغه عزتمن خلق دي چې قرآن مجید لولي او د شپې رب العالمین ته ودریږي او منځ کوي. بل فائدہ پکې دا ده کوئی سړی غواړي چې زما ورځ د په خوشحالۍ کې تیر شي، نفس مې د خوشحال وي، زه د خوشحاله یم، دغه انسان د شپې تهجد کوي چې ما تاسو ته په تېرې جمعې مبارکه کې په حدیث مبارک کې بیان کړو چې رسول الله مبارک فرمایي څوک چې تهجد وکړي منځو کې په ده باندې په داسې حال کې سبا شي چې نفس پاک وي، سینه کلاوه وي، خزړې خوشاله وي او تمام ورځ په خوشحالۍ کې تیر شي. او که څوک یې ونه کړي نو هغه نفس پلید پاتې شي، خبیث پاتې شي او دا رړخ نه پې دا ورځ را بنده شي.
بل فائدہ پکې دا ده رسول الله مبارک فرمایي چې تهجد کول سره د بدن نه بیمارې نه وځي. مونږ ټول هسپتالونو باندې ګرځو پیسونه ورکو خو لیکن دغه 10 منټه ټیم رسول الله مبارک مونږ ته ښودلی دی چې 10 منټه رب العالمین ته ودرېږه ته تهجد منځو کا الله رب العزت به ستا د بدن نه بیمارې نه وباسي. یو ورزش ته کنه ورزش هسې مثال په طور باندې د هلکان د کرکټو پسې ګرځي څوک فټبال کوي چاته پنیر اغستی منډې وای چې صحت مه خراب نشي تمام ورځ ځان له په ګلیر کړي. رسول الله مبارک فرمای 10 منټه په اخري سره کې رب العالمین ته ودرېږه اته د بدن نه بیمارې نه وځي بدن به صحت مند وي. بل فائدہ پکې دا ده کو یو انسان غواړي چې رب العالمین ما د غافلانو نه بار کی او په ذاکرینو کې مې اوشماري رسول الله مبارک فرمای چې تاسو د شپې منځو کوي. رسول الله مبارک فرمای من قام بعشر آیات سوک چې د شپې ادرید او 10 آیاتونه اول وستل په مانځ کې لم یكتب من الغافلین و الله رب العزت دا انسان د غافلانو نه لیکي په ذاکرینو کې شمار شي. بل ځای کې به فرمای ومن قام ب100 آیه او سوک چې ادرید او 100 آیاتونه اول وستل کتب من القانتین رب العالمین دا انسان په قانتینو کې شمار کی والقانتین والقانتات. او به فرمای ومن قام ب1000 آیه او څوک چې ادرید او 1000 آیتونه اول وستل د شپې په تهجد کې کتب من المقنطرین و رب العالمین د خزانه کونکو نشمار کی چې دغه انسان یو لوی خزانه د ځان د پاره وکړه. نو 1000 آیتونه خو ډیر ګران دي اخیری 2 سپاره دا 1000 آیتونه جوړیږي دا خو موږ نشو کوله لیکن دومره خو کولې شو چې را پاسو او یو 2 رکعات نفل کو په 2 رکعاتو کې د 10 آیتونه دا پکې لوستې شنو د غافلانو نه خو ببار شي کنه او په ذاکرینو کې بشمار شي. بل فائدہ پکې دا ده چې رسول الله مبارک هغه چاته دعا کړی دا چې کم انسان د شپې را پاسي او تهجد کوي. رسول الله مبارک فرمای په هغه سړي باندې دی الله رب العزت رحم وکي چې د شپې را پاسي او منځو کې بیا خپل خزه را پاسي او هغه منځو کې کچره دا خزه نه را پاسي نو دا خاون لاړ شي او اوبر اوالی او په دې مخ باندې وته چڼکاو کی او هغه خزه باندې الله رب العزت رحم وکي. رسول الله مبارک فرمای چې د شپې را پاسي او خاون هم را پاسي او منځو کې او کچره د خاون انکار وکړو چې نشم پاسي دی نو دا خزه لاړ شي اوبر واخلی او په دې مخ باندې وته چڼکاو کی. رسول الله مبارک فرمای په دې دواړو باندې د رب العالمین رحم وکي او الله دې وبخي. یو زما استاد دعا ده چې یا قبليږي او یا رد کیږي پته نه لګي. یو د رسول الله مبارک دعا ده چې د رسول الله مبارک دعا دا انسان شک نشي کولای ګمان نشي کولای چې دا به رب العالمین واپس کی ضروري قبلای. نو په دې حدیث مبارک کې یو دا فائدہ ده چې د رسول الله مبارک دعا ده هغه چاته چې څوک د شپې تهجد کوي. دویمه فائدہ پکې دا ده چې په دې کې مونږ او تاسو ته دا تعلیم راکړې شوې ده چې خزه او خاون به د یو بل سره صرف په دنیاوي امورو کې مدد نه کوي بلکې دینی امور کې به هم یو بل سره مدد کوي. یعنی دنیاوي امور دادي چې خزه خپل خاون له اخلي پخلي کوي جامع ورله وینځي دغه خدمت کوي دا دنیاوي امور دي. او سړی د بهر نه کټو راوړي سبزی راوړي خزه هسپتال ته بوزي ډاکټر له بوزي نو صرف پدې کې نه بلکې دینی کارونو کې به د یو بل سره مرسته کوي او مدد وکړي یو بل به د دین اړخ ته راکاږي. نو بیا دغه خزه د چې ستا دین اړخ ته راکاږي خزه دا نه ده چې ته خوشی کړي او هر وخت د بازار ته بوزي دا خزه نه ده. خزه دغه د چې ستا دین اړخ ته راکاږي او ستا اهل چې کوم دغه د دین په سویری کې رالوي کی. تاسو چې ته دا تجربه ونه کوي چې د شپې په خزه باندې وبواچوي کینینو پښمنی کې وبېټه سمار جوړ شوی کنه دا په هغه کورونو کې هغه زینو کې کیږي چې هغه د تهجد سره عادت وي تهجد سره عادت وي نو هغه کنه را پاسي نو په مخ باندې وته او بور واچي چې پاسا الله دې وبخه تهجد نه قضا کیږي نو هم خوشاله شي چې تاسو سره دې الله خو کی چې دې تهجد لرا پاسولم. او کنا سنه یو سړی نوې وعده کړی او مسله یې ورېدی چې رسول الله مبارک وته دعا کړی دا پړم شپې په بور واچي او بس په تختی نو جګړه بکی وتی چې خدای دادې په کم زنا وړولیم مور کرا بدن لاړ شي به بسکه. نو اول والا دې تعلیم ورکا
چې تهجدو کې دا فائدې دي دا دي او دا پکې ملاويږي چې عادت شي وسره او به په یو شپو کې یو شپه نه را پاسي نو به په وبچنقاو کا چې پاسا تهجد نه قضا کی. نو هر سړی یې چې بای مونږه خود شپې تهجد کو خوخ مودي چې را پاسو لیکن را پاسي دین شو. د دې لپاره داسې کم اسباب دي چې انسان الله رب العزت دغه وخت را پاسي یو 2 رکعات یا 3 رکعات نفل د تهجدو کی. نو یو سبب د هغه دا چې انسان د ورځې خوبو کې په غرمې کې 12 کې یو کې یا 2 بجو کې انسان ودشي داسې لغون ته ټیم دی ته کیلوله ویلې شي چې دا خوبو کې نو بیا ول رب العالمین د شپې د تهجد توفیق ورکي بیا را پاسي. ذکر رسول الله مبارک په خپل د غرمې ټیم کې کیلوله کوله او د کېدو او تاسو هم کیلوله کوي او نه کول دا د شیطانانو کار دی. د غرمې ګرځیدل منډه ترړې وال ودا د شیطانانو کار دی او د کېګنو یو خو به د شیطان نه بچ شي صحیح انسان به درنه جوړ شي او بل ادا چې د شپې به بیا تهجد لرا پاسي. بل سبب دا ده چې انسان د ماسختن د وخت اودشي اوس په 2 بجې باندې جمع ده په باندې و 8 بجې چې سملې نو د غدرینی می پاو کم 4 بجې انسان خو په سر باندې را پاسي سترګي اوغړي نو د ماسختن وخت چې ودشي نو تهجد لبرا پاسي. رسول الله مبارک هغه به هم په د ماسختن اوله حصہ کې ودشو او په اخر حصہ کې به بیا را پاسي د منځ به کولو او رسول الله مبارک دا بد غنلی دا چې انسان د ماسختن نمخ کې ودشي ځکه که د ماسختن نمخ کې ودشوي نو بیا به د ماسختن جمع لاړ شي او د ماسختن نه پس خبرې کولې بد غنلی دا ځکه چې د ماسختن نه پس خبرې کې دا خوشاټاری چې کوم دکانونو کې ناسي کنه پلیرو کې غپونه لګولي او دا اکثر اوس د خلکو روټین جوړ شوی دا فیسبوک ته بناسي فیسبوک به کوي اولس بجې به په بجاو شي لیکن دې بود کېږي نه. تهجد خو پرې د چې د سار جمع ته به پاتې د سار منځ هم قضاوي به هغه په میر خاطب باندې کی 9 بجې وی چې را پاسي او د سبي منځو کی نو د شپې د وخت او د کېدلو کې فائدې ډېری دي او بل ادا چې تهجد را پاسي. بل سبب د هغه دا چې انسان د ورځې د ګناهونو نه ځان بچ کی غافل جوړ نشي ځکه کوم انسان چې ګناهونه کوي دا د رب العالمین نه غافل وي د رب العالمین یاد نه وي او اکثر دغه خلکو له رب العالمین توفیق نه ور کوي چې کوم انسان د ورځې ګناهونه کوي. موږ د ورځې سونه ګناهونه کوو سبو تهجد لرا پاسو پردو زنانو ته موږ ګورو غیبتونه موږ کوو د یو بل خبره مونږ وړو راوړو څومره ګناهونه کو انسان چې سوجو کی چې دا دومره ګناهونه کو د سر نه خپو پورې په ګناهونو کې پټو تهجد له بسنګ را پاسي. یو وینځوا هغه به د شپې تهجد کول تهجد له برا پاسي دا نو کله به چې تهجد وکړ نو بیا به دعا کوله چې رب زما دا حاجت زما دا دعا قبول کړي چې ستا ما سره مینا ده ته ما سره مینا کې نو زما دا حاجت پورا کا. نو دا مولا پر اپاسی دو آقا ودا سے مو آیا چربا ستا ما سره مینا دا بلکې دا سے او آیا چربا زتا سره مینا کوما هغه وته وینا رب ما سره مینا دا کما سره مینا نه نو زبې ځان ته نو دراولم دا توفیق به مال نه را کولو کتا سره مینا وینو ته به را پاسولې و ځان ته به درولې خو پته لګي چې رب ستا سره مینا نشته نو اکثر هغه خلق چې دا غافل وي رب العالمین دیلا د دې چې کوم دی د دې تهجد توفیق ورلنه ور کوي. سفیان الثوری رحمهم الله دنه را نقل دی دی وای چې زمانه اورز گناه شوی و دغه گناه په وجه باندې رب العالمین زده 15 میاشتو پورې د تهجد نه غافل کړم د تهجد کول توفیق ما ته را نصیب کړي نو 15 میاشتې صرف یو گناه په یوې ورځ باندې او به مونږه به کوم حال. حسن بصری رحمت الله علیه تاسو ټول پیژنئ چې دا د علی رضی الله عنه یو خصوصي شاګرد او د علی رضی الله عنه نه بیعت کړي دي تابعی دي د مبارک لا یو سړی رااله وې قربان ځان ته د شپې لوټم کېدم او به ځان ته کېدم په دې نیت باندې چې زه د شپې تهجد لرا پاسم لیکن د هغه باوجود ما ته دا توفیق ملاو نشي او تهجد زمانه قضا شي. حسن بصری رحمت الله علیه وتوای چې ته ګناهونو تړلې ته د ورځې ګناهونه کې
که دغه ګناهونه تا نه کولې نو رب العالمین به تعالی د شپې د تهجد توفیق در کولو او ګناهونه پس معاف کیږي په توبه باندې. انسان چې توبه وباسي سچا کلکه توبه الله رب العزت ته وباسي ټول ګناهونه ورته صفا کی، داسې صفا شي لکه انسان چې د مور نه پیدا شي او هیڅ ګناه پې نه وي. نو دا ټول اراده ده کنه چې ان شاء الله توبه به الله رب العزت توبه سو د ګناهونو نه او ګناهونه به نه کوو. بل سبب دا دی د تهجد را پاسېدو چې دا د سلف صالحینو نه را نقل دي د هغوی تجربې نه چې هغوی به دا دوه اخیری آیاتونه د سوره کاف دا به لوستل، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، د دین اخیری پورې دا دوه آیاتونه وی چې څوک اولولي ماسختن د سوره کاف او یو ټیم په ذهن کې معین کی چې رب دغه ټیم له میرا پاسولې کې نو الله رب العزت دغه وخت لرا پاسي توفیق ول الله رب العزت ورکی او دغه وخت لرا پاس. یو حدیث مبارک کې تفسیر مظهری را نقل کړي چې په ورځ د محشر به आवाज وشي چې هغه خلق جدا شي کوم خلکو چې د شپې تهجد کړي دي منځونه کړي دي رب العالمین ته سجدي لګولې دي، نو څه خلق به چې هغه به را جدا شي، نو چې را جدا شي نو شب کېږي وې دته به یو आवाज کوونکې आवाज وکي چې تاسو بغیر د حساب او بغیر د عذاب جنت ته داخل شي. سونا لویا فائدہ پکې پردا صرف دو رکعات تهجد باندې چې انسان په همیشواله وکي دانه چې را د یوش په دویش پیدو کلو به دې پرې خودل. ذکر رسول الله مبارک فرمای عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنهما ته چې عبد الله ته د هغه کس په شانته مکیږي چې هغه د شپې را پاسید تهجد کول او بیا دغه عمل پرې خود دغه کس په شانته مکیږي بلکې په دې نیک اعمال باندې مدام کوا په دې باندې همیشواله کوا اگر کلګوي خدا انسان لډېره فائدہ ور کوي. عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده چې رسول الله مبارک فرمایل ایها الناس افشوا السلام، اے خلقو تاسو په یو بل کې سلام عام کړئ، یو بل باندې سلامونه اچوي، واطعموا الطعام او خوراک خوروي، په جزانانو باندې غریبانانو باندې په یار دوست باندې صدقې کوي، وصلوا بالليل والناس نيام او پسپی کې په داسې حال کې منځ کوي چې دا ټول خلق ودوي نو سبا کېږي تدخل الجنه بسلام. رسول الله مبارک فرمایي چې سلامتیا سره مو رب العالمین جنت ته داخل کی. د سلامتیا څه مطلب؟ بغیر د حساب او بغیر د عذاب مو رب العالمین جنت ته داخل کی. خو چې دا درې کار دا درې صفات پچا کې پیدا شول، یو چې سلام کې مخکې کېږي په یو بل باندې سلام اچي د ثواب د پاره د جنت ته پاره، دویم صدقې کوي خوراک په یو بل باندې خوري، او دریم د شپې منځ کوي. دا درې صفات چې پچا کې پیدا شول رسول الله مبارک فرمایي چې دغه انسان به بغیر د حساب او بغیر د عذاب به جنت ته داخل شي. عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارک فرمایي چې رسول الله مبارک به د شپې تهجد یو لس رکعات کول، اول به سلور رکعات وکړ، بیا به سلور رکعات وکړ او بیا به درې رکعات وکړ. خو ته د هغې د اوږدوالي او د ښایستوالي تپوس مکوه چې رسول الله مبارک به دا مونځ څونه اوږد کولو او څونه به ښایسته کولو، سجده به دونه اوږده کوله. عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارک فرمایي چې په دې کې تاسو یو کس د قرآن مجید 50 آیتونه لولئ، 50 آیتونه چې په څومره وخت کې لوستلی شي وی رسول الله مبارک به دونه وخت په سجدې باندې پروت رب العالمین. یو په دې حدیث مبارک کې د تهجد منځ فضیلت هغه اوږد کول، پاغې کې سجده اوږده کول، ځکه چې د سجدې په وخت کې انسان رب العالمین ته نږدې وي او د تهجد په وخت کې الله رب العالمین ته نږدې وي. کله چې انسان خبرې کوي، خبرې په ټلیفون خبرې کوي، یو مثال در کوم د پوهې دپاره، په ټلیفون خبرې کوي دغه خپل چا سره چې مینه لري نو دی ورته ښکاري نه، خو لیکن خبرې چې کوي نو دی څونه خوشحاله وي، او چې کله مخامخ شي هغه ته مخامخ ودرېږي نو بیا پکې څونه مزه وي، یو د هغه د قتلو مزه وي او بل د خبرو کولو مزه وي. نو دغه شان رب العالمین په دې اخیری وخت کې د شپې د انسان ته ډیر ورنږدې شي، د هغه رحمت د انسان ته ډیر ورنږدې شي او انسان د سجدې په حالت کې رب العالمین ته ډیر ورنږدې وي. نو کو به کنه ان شاء الله تهجد
د ټولو دا اراده ده کنه ان شاء الله. ځکه دې کې ډېرې فائدې دي. دا خدا کومې فائدې چې مونږ بیان کې دا خو صرف په احادیث مبارکو کې راغلي دي او په دې باندې ډېر زیات احادیث راغلي دي چې هغه نن پوره کیږي او نن رواني جمعې له پوره کیږي. خو لیکن دومره وه چې صرف د دې نه انسان خبر کول غواړو چې یاره د شپې تهجد کوئ. د شپې تهجدو کې ډېر فواید دي. بدن به خوشاله وي، بدن کې به صحت کې به بیماری نه وي، صحتمند به او د رب العالمین رحمت صادر بدن راتاوي. د رب العالمین دوست به جوړ شي، د ګناهونو نه به بچ شي، نیکو ته به راکاږي. رب العالمین دې په دې خبرو اول مال او به تاسو لا د عمل کولو توفیق را نصیب کی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.